تاسو ته په سکرین باندې یو تصویر ښکاري او په دې کې یو ورکوټ شاندې ځناور دی. که زه تاسو ته دا ووایم چې دا ځناور په څه طریقه باندې وژل دي، نو تاسو به اخر په کومه طریقه باندې دا ځناور وژنئ. خو د وژلو نه مخکې که تاسو دی نه پېژنئ، د ده نوم دی ټارډیګریډ. دا په دې دنیا کې د ټولو نه یو ورکوټ شاندې ځناور دی. دا دومره ورکوټ ځناور دی چې دی په عام طور باندې د انسان په نظر باندې نه راځي، خو که چېرې دی د سپیشل اکوپمنټس په ذریعه باندې وګوري نو دی په نظر باندې راځي. د ساینسدانانو مطابق دی د ډایناسور د زمانې نه را روان دی. د نن نه په زرګاو کاله مخکې، یعنی د ډایناسور په زمانه کې هغه لوی پیریډز هم تیر کړي دي، یعنی هغه 5 ماس انسټینکشنز هم تیر کړي په کم کې چې د دنیا د ټولو نه غټ غټ ځناور تباه شوي، لکه ډایناسور، ټریلوبایټ، وولي میمت او ډوډو برډز او ټوټډ ټایګرز. خو د پای کې هم وخت تیر کړی دی، خو د پاغي کې هم بچ شوی دی. دا د ورکوټه خو کارونه ډیر زیات غټ غټ دي. د ځناور د فزکس د رولز ملا ماته کړي. دا ځناور تقریبا په 300 ډیګري فارنهایټ ګرمۍ کې هم ژوندې پاتې کېدی شي. دا دومره ټمپریچر وي لکه په کم چې پر ریسټورانټ کې یو پیزا پخېږي. او که تاسو دا وایئ چې ګینه یاره